هره ښځه او هر سړی دغه کورولي شوق لري، خو ځینې کسان یې په غلطو لارو پوره کوي. ځینې کسان چې د هغوی بیا نکاح وکړي او په نکاح سره هغوی خپل دغه خواهش پوره کوي. نن په دې ویډیو کې تاسو سره څه داسې معلومات شریکوم چې هغه کومې ښځې دي چې د هغوی واده ته زر زړه کېږي یا هغوی غواړي چې واده وکړي. تاسو سره ټول تفصیل شریکوم او د هغه ښځو په باره کې هم معلومات درکوم چې دوی ولې د دغسې کار شوق کوي یا غواړي چې واده وکړي. قدرمنو، د ټولو نه اول خو دا خبره ده چې نن سبا په یونیورسټو کالجونو کې کومې جینکۍ دي نو هغوی ځان ته یاران پیدا کړي دي، او دا ځکه چې هغوی اکثر په ښارونو کې داسې ګرم خوراکونه کوي چې د هغې د وجې دوی دغه کار شوق هم کوي. نو د داسې ښځو په کار ده چې واده زر تر زره وکړی شي، ځکه چې داسې ښځې د خپل کور دپاره یو قسم شرم وي، یو قسم بې شرمي وي، او داسې ښځې پوهول پکار دي، ځکه چې د داسې ښځو وجود ډېر زیات ګرم وي د نورو ښځو په نسبت، ځکه چې د دوی خوراکونه داسې وي چې د دوی جسم هارمون چې دی هغه زر زر کریټ کېږي، یعنې تولید کېږي، او بیا د دوی دغسې شوق راوچتېږي، زړه یې کېږي. تاسو ته پکار دي چې کوم انسان واده کوي پکار ده چې د خپل ځان ته وګوري، په دغسې حیثیت کې د خپل ځان دپاره داسې کورنۍ غوره کړي چې هغوی ښه کورنۍ وي او هغه جینۍ سره واده وکړي. ځکه چې نن سبا که موږ تاسو وګورو د موبایل دور دی، د موبایل په دې دور کې موږ داسې هم اورېدلي دي چې خلک د موبایل په ذریعه باندې هم یو بل ته ناروا خراب ویډیوګانې لیږي. دا څومره د شرم خبره ده، څومره د افسوس خبره ده، او داسې جینکۍ او هلکان په یو بل باندې هسې ټایم پاسي کوي، هسې د یو بل وخت خرابوي، اخره کې دوی یو بل سره واده هم نه کوي، او فقط هسې د یو بل وخت خرابوي او یو بل سره یارانې کوي. نو د داسې کارونو نه ځانونه ساتل پکار دي. دا مې ټولو پښتنو ته یو نصیحت دی چې داسې کارونه مه کوئ او په صحیح طریقې سره نکاح کړئ.